خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله چې نن کوم ځای ته راغلی پلارنۍ ټاټوبی یاد ځای زموږ د نیکونو قلا ده او نن تاسو دپاره یو مهم او مبارکۍ پیغام دی او د چا دپاره راځئ زموږ ملتیا وکړئ. افغانستان د شملورو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی خایسته افغانستان خایسته افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی خایسته افغانستان. الحمدلله ټول مشران عالمان سپینګیري ځوانان ټول راټول شوي وو کوم ځای ته یاد ځای والد صاحب مې د زده کړو دیني د خویندو دپاره او د کلي خلکو ته به کار کوو انشاءالله. نن یو نیم کال مخکې دا زموږ د نیکه ځای و پلار مې وقف کو مدرسې ته دې نه به ګټه اخیستل کېږي افتتاح یې کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. گلو گلستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایسته افغانستان خایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایسته افغانستان. الحمدلله یو غټ ټاکاو دی چې دې کې به الحمدلله زموږ خویندې عالمانې زده کړه پوهه دیني زده کړه شاوخوا ګاونډ کې ټول ته به کار کوي خو بیا هم وایم عامه پوهاوی یاد ځای زما نیکه له خوا نه وقف شوی و الله دې ورته قبول کړي او ځای را جوړ شوی زما والد صاحب کړی زه صرف څو کارونو ته پرېښی یم یو مې بور وهلی دی یو کارپېټ دی پکي دي او دغه کټاري نو ټول کار زموږ والد صاحب کړی خپل د مارکیټ کاری راټوله کړې او دی جوړه کړې ده خو خپله نشته دی الله دې قبول کړي او الله دې ټولو مسلمانانو ته یو زونه ورکړي ټول راغلي. افغانستان هر ولایت یې ګلستان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر ولایت یې ګلستان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ته مو خوشحال کړه ځورېدلې ولسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تلری ودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم. داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا. ډیر خلک اوس به د نارواو په مجالسو کې راجمعي او د نارواو دپاره به میټینګونه کوي، د نارواو دپاره به پروګرامونه جوړوي، د نارواو دپاره به خپلې جلسې دایري. خو موږ او تاسې چې دلته راغلي د دین او د اسلام د قرآن او د احادیثو د درس او د تدریس د نشر اشاعت دپاره چې په کومه طریقه باندې دغه دیني مرکز په مخه لاړ شي، په خپل ژوند کې د الله په لار کې ولګي، په خپل ژوند کې د الله د دین دپاره مصرف کړي، په خپل ژوند کې د الله د دین د اشاعت دپاره مصرف کړي، په خپل ژوند کې د الله د دین دپاره خدمت او دا د حاجي صاحب نه وشو. د حاجي صاحب باندې د الله تعالی یو لوی رحم او کرم د هغه په فامیل باندې یو لوی رحم او کرم دی، ځکه دلته به زموږ خویندې میندې راځي، دیني زده کړه به کوي، دین به یادوي. دا د اهل صفا د مدرسې حیثیت لري. اهل صفا دین او اسلام زده کوو او نورو خلکو ته ښوده. دلته دا دیني مرکز دی، زموږ خویندې او میندې به راځي، دین او اسلام به زده کوي او انشاءالله چې د دې مدرسې په برکت باندې به د وطن د ټولنې د خلکو به اصلاح کېږي. نو موږ او تاسې باید تاسې له زما یو تمنا وارزوده ده چې خپله خویندې میندې به چې دلته موږ راوځي، زموږ او ستاسې کورونو کې به اصلاح راځي، زموږ او ستاسې اولادونه به اصلاح شي او چې کله اصلاح راغله نو فساد په خپله باندې د منځه ځي. موږ به دا خپله مدرسه آباده او جاري وساري ساتو او چې څومره ضرورتونه یې هغه به انشاءالله چې موږ د خپل وس او طاقت مطابق چې کوو پوره کوو. نو الله تعالی موږ او تاسو ټول ته په رحمت وکړي. حسبي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاک الله خیر. مولوي صاحب خبرې وکړلې، الله دې قبول او مقبول وګرځوي. نن چې ټول په شریکه سره راټول شوي یو، دې هم په ثواب کې شامل دي له موږ سره. یاده مدرسه د دې کلي د دې ولس دپاره جوړه ده، دا د دیني زده کړو دپاره ده. بیا هم وایم د خویندو دپاره جوړه ده. دې ولس ته وایم په دې ولس باندې غږ کوم چې خپل خویندې خپل مېرمندې راولېږي. دلته الحمدلله 3 عالمې دي او چې چاته حواله شوې ده قدرمن والد صاحب دی، هغې ته دا مدرسه حواله شوله. انشاءالله دې ته به کار کوي. دلته قرآن شریفونه ریلونه حتی موږ دې سره وعده کړې ده زموږ والد صاحب چې دې دپاره خویندو دپاره به کالي هم اخلي، یو رقم یونیفورم به او راځي خپل زده کړه به کوي. دلته دا نه کوم ګوند پورې تړاو لري، نه کوم ملک پورې تړاو لري، نه د چا پورې. خاص د الله تعالی بنده چې ډاکټر صاحب فیض الله د ستاسو د پښو خاورې خپل د خوله ډوډۍ نه مړ کوي، خپل د جایداد نه قرار اخلي او دغه باندې لګوي. دا په دې خاطر چې زما هغه دنیا ښایسته شي، دا په دې خاطر چې تاسو هم په دې ثواب کې شامل شئ، دا په دې خاطر چې موږ تاسو مسلمانان یو. دا یاد د عالمو والد صاحب دی او دی هم وقف شوي دي. بره 3 اطاقونه نور دي، یو حال دی او جوړ زما د والد صاحب د خوانه شو. سرنګ را جوړ شوی دی، خپل د مارکیټ پیسې راټولې کړي دي او دی را جوړ کړی دی. الله دې ورته قبول کړي. خو پلار جان مبارک دې وي درته. صرف په دې ځای کې یو فرش پکې او دغه کټاري او دغه کوي دا د خیره بنسټ د خوانه شوی. دا چې چا کړی الله دې قبول کړي. کور ودان چې تاسو ټول راغلئ دلته په تاسو باندې غږ کوم، په تاسو مشرانو غږ کوم، کوشش وکړئ خپل خویندې راولېږئ، خپل میندې راولېږئ، دلته دیني تعلیم حاصل کړئ. یو روپۍ مصرف نه راځي ستاسو. قرآن دلته شته، رایل دلته شته، یونیفورم دلته ورکوي، هر څه به ورکړل کېږي. او زما په دې مشر باندې غږ دی، زما خویندو ته کار وکړئ چې تر څو پورې زموږ مسلمانانو زموږ والد صاحب ته زموږ نیکه ته جنت فردوس ورکړي او تاسو ټول شکر ته بس کور ودان خوشاله اوسئ.
ان شاء الله زبر د علماء په مشوره او د دې په دعاګانو باندې چلیږم دا زمونږ د علماء د دین وارثان دي او ان شاء الله دا پنځم کال لازم په دې شګه کې موږ وروړو څو هغه دی ورور چې څوک تاسو اوسېږي زما غام خالي و د صدر ساته او دا د دیني د سره د کارڅن چې قاری صاحب محترم و د بوزغلي منګه چې کم ځای کې د مدرسې او یو دغه کې ویلا په یو ډیره کې ویلا دا غینه مالاو په یو ځای کې حتی دا زمون سرپرست او ځای نه و په دې وجه موږ اوس په کور کې سبق شروع کړو نو هر څو نه منګه چې کوم د څولې 50 تفسیر په غانې ورکړي دي او اوس د الحمدلله مثال پر ټول تجوید کېږي ټول د کوم د دیني حتی دا چې د بخاری شریف پورې ان شاء الله تعالی کېږي او د دې علماء او د دې ټول ډېر شکریا دا کوم چې خدای پاک راځي دیني غونډه او موږ ته دا زهره کوي چې ډېر دعا کوم او خاص اولاد پورې نه یو د قوم ته ډېر دعا کوم چې الله پاک تاسو په کولای کې یو د دیني او بنیاد کې خبرې باندې شکر ادا کوم ان شاء الله زه به مرګ پر تاسو خدمت کوم تاسو د علماء او مشرانو زغلو خادم ما او زه به تاسو خدمت ان شاء الله کوم ما شاء الله ما شاء الله زما د مشر درې لوګان عالمان درې عالم دې خدای درې اوس موجوده دلته درې عالمان مبارک وي تاسو الله تعالی دې بدل کې جنتونه ده الله دې قبول کړي خوشاله اوسئ او د الله توفیق او د الله خدمت دې ولس لپاره الله پاک عزت مند خوشاله اوسئ کور خایستا افغانستان دل وړو غرو وطن د خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد ګلو ګلستان خدایا تلری ودان داد ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان ډولې د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان